تسول خو مخکې تر دې چې دا ګامونه منزل ته ورسیږي پر داود خان قضا سوه. له بهر نه لا هم ډزې روانې دي. ولسمشر پر څوکۍ ناست دی، د بچیانو مړو ته ګوري خو ژاړي نه. په سر کې یې څه ورګرځي هیڅوک نه پوهیږي. په ګلخانه کې د کوچنیانو بغارو دهلیزونه پر سر اخیستي دي. د کماندو بلوک په ولسمشر پسې ورغی. د تسلیمۍ غوښتنه ترې کیږي. انتظار اوږد شو او د ګلخانې د دهلیزونو چوپتیا درنو پرله پسې ډزو چې له یوې خونې نه واورېدل شوې ماته کړه. رادیو افغانستان بیړنی خبر لري. سردار محمد داود د لیونی مقاومت په نتیجه کې نظامی انقلابی شورا اعلامیه اسلام و سنجار در زیردار و د قوا و جګړه. بیا نو افغانستان په داخلي کشمکشونو کې راګیر سو چې بالاخره شورویانو پر افغانستان یرغل وکړ. میړه مړ که مړانه یې مه هېروه. د افغانستان د طبیعي زیرمو جامع، موډرن او پر نومهاله نورمونو او سټنډرډونو برابر تحقیقات د لومړي ځل لپاره په 1980 کلونو کې روسانو پیل کړل. دوی د افغانستان په خاوره کې دومره قوي او هر اړخیز تحقیقات وکړل چې حتی تر 2001 کال وروسته د امریکا د جیولوژیکي څېړنو اداره ګوته په غاښ ورته پاته وه. زما سره دا پوښتنه وه چې د روسانو تر وتلو وروسته خو د نور کابل په څېر د افغانستان د جیولوژیکي څېړنو د مرکز ودانۍ هم د مجاهدینو لخوا په راکټونو غلبیل سوه. نو دا راپورونه څنګه خوندي پاته ول او تر امریکایي څېړونکو څنګه سلامت ورسېدل؟ د امریکا د جیولوژیکي څېړنو د ادارې یو تن مشر څېړونکی جک میډلن په یوه مرکه کې وایي چې په افغانستان کې د کورنیو جهادونو پر مهال افغان انجنیرانو دا راپورونه په خپلو کورونو کې پټ ساتلي ول او د نوي افغان دولت تر جوړېدو وروسته یې بیرته دولت ته وسپارل. امریکایانو هم د هماغه تحقیق